یو نیک سړی په لاره روان دی او یو متکبر انسان په اس سور دی، کبرجن په اس سور دی، اسیم ډېر قیمتي دی او چې په دا لاره ځي نو یو چال سره ځي، یو خلک ته څوک یو خوا منډې وایي، څوک ته بل خوا منډې وایي، او د ده د انداز د دې شاه سوار د کبر دی، د لویی دی. دا نیک انسان، دا ملا صاحب، دا عالم دی ورته وایي ای برخوردار ودرېږه. هغه ته چا ویلي شو چې ودرېږه؟ هغه هم سوچ وکړه چې دا ملا صاحب د پټکي والا خیره راته ونه کي، ودرېده. څه وی؟ وی ته څوک یې؟ وی زه د بادشاه غلام. وی بادشاه ته د نزدېکت هم شته که هسې غلام یې؟ ځکه څوک غلام په څوکۍ ولاړي د دروازې، څوک په بار پټو کې خدمت کوي، نزدېکت ته موته شته او که نه هسې وی غلام یم؟ وی نه د بادشاه ډېر نږدې خادم دی، نږدې. وی څه مطلب؟ څنګه نږدې یې؟ څه مطلب؟ وی زه دومره بادشاه ته نږدې ما، دومره نږدې چې دی یوازې نو بې زه ورسره یم، بل څوک نه یي. چې دی یوازې زه ورسره یم، زه یې مدد کوم. چې دی اوږي شي زه وله ډوډۍ راوړم، چې دی تږي شي زه وله اوبه راوړم، چې دی اوده شي زه یې څوکی کوم، چې له دا جد پیښ شي زه ورمنډوم. دومره نږدې دی یوازې زه ورمنډوم، زه حاجت پوره کوم. اوږې شو ډوډۍ زه ورکوم، تږي شو به زه ورکوم، بیمار شو علاج وله زه کوم، او د ده ساجت نو اوله زه پوره کوم، چې اوده شي بیا زه څوکی کوم، چې اوده شي سر باندې زه ولاړ یم څوکی زه کوم. دومره نږدې یم. او چې چېرته غلطي ده نه وشي بیا سي وی بیا راته غصه کوي، چې غلطي وشي نو غصه راکوي، څپېړه م راکړي. او که قصدن دی خلاف ورزي وکړه بیا څه کوي؟ وی بیا مضبوطه سزا راکوي. او وی دروازې درته په ښه نظر ګوري، وی او درې ټیمه راته ډېر په ښکلې نظر ګوري. سهار راته په ډېر ښکلې نظر وګوري، غرمه راته په ډېر ښکلې نظر وګوري وخاندي، ماسخوتن بیا راته په ډېر ښکلې نظر وګوري وخاندي. دا عالم ورته وایي د شاه سوار ته، وی ښه دا خو ستا او ستا د مولا، ستا او ستا د سودار معامله ده، زما او د سرداره مو سوره. زما سردار ستا سردار چې یوازې نو ته ورسره، او زما سردار چې زه یوازې ما سره یي، چې یوازې ما نو ما سره یي، ما نه پرېږدي یوازې، ما سره مدد کوي. ستا سردار چې اوږي شي ته ډوډۍ ورکوې، زما سردار چې زه اوږې شم ما له ډوډۍ راکوي. ستا سردار چې تږي شي ته وله اوبه ورکوې، زما سردار چې زه تږي شم ما له اوبه راکوي. ستا سردار چې اوده شي نو ته پیره ورکوې څوکی کوې، زما سردار چې اوده شم زما پیره کوي. ستا سردار ته چې حاجت پیښ شي ته وله حاجت پوره کوې، زما سردار چې ما ته حاجت شي ما له حاجت پوره کوي. ستا سردار چې تا نه غلطي وشي نو څپېړه درکوي، زما سردار چې ما نه غلطي وشي معاف کوي مې. او ستا سردار چې ته قصدن غلطي وکې او ګناه وکې سزا دله درکوي، زما سردار چې زه قصدن ګناه وکم، غلطي وکم، خلاف ورزي وکم او الله توبه نو ما ته خاندي او معاف کوي مې. وایه ستا سردار ښه دی که زما سردار ښه دی؟ وایه خبرې کوه، ستا سردار ښه دی که زما سردار ښه دی؟ غلام اس نه راټوپ کړی او د دې نیک انسان لاس یې ښکل کړل، وی عقل دې راته وښه. واقعي رښتیا خبره ده. هو ما اینما کنتم، قرآن حکیم کې الله فرمایي چې ته کوم ځای یې زه در سره یم، زه ستا نه جدا کېږم، زه ستا مدد کول غواړم. ای بنده ما نه وغواړه. په ترمذي کې حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی که ستاسو دا ټول مخلوق لو ان اولکم و آخرکم و رتبکم و یابسکم، وی که ستاسو دا ټول مخلوق اول او اخر، مسلمان او کافر، نیک او بد، دا ټول داسې شي که نه، دا ټول چې دا دینه نیکان بل څوک نه وي. علی اتقى قلب رجل، د یو ډېر پرهیزګاره انسان زړی شي، خوله نه زړه ډېر زیات پرهیزګاران شي، په خوله ظاهر نه د زړه نه،
وی قسم په الله الله وی زما په ذات قسم چې زما خدای کې دونه زیاتې نشي راوستی او که دا ټول مخلوق ټول بدعمله شي او د زړه نه بدعملي شروع کړي دا ټول مخلوق ما نقص فی ملک شیئا زما په بادشاهۍ کې دومره کمی نشي راوستی زما خدایه کې کمی نشي راوستی او که دا ټول مخلوق دا انسان او دا حیوان او دا مسلمان او دا کافر او دا ټول په یو میدان کې ودرېږي او ما نه وغواړي خو هغه څه وغواړي چې ردي سوچ او آرزو کې څه تېرېږي یو خدای چې بعضې شی ممکن یې نو راکا نه سوچ کې څه تېرېږي لکه یو سړی وایي چې خدای ماله د 2 واړه اسمانونه او دا 2 واړه ځمکې راکا چې سوچ کې څه تېرېږي ما بلغت چې د ده په زړه کې او تصور کې څه راځي او ما نه وغواړي او دې ټولو له زه د سوچ او د غوښتنې په برابر ورکما نو ما نقص فی ملک شیئا زما په بادشاهۍ کې دونه کمی نشي راوستی ولې ذلک بانی جواد سخیمه ماجد هر سره سره شته هر سره سره شته او چې زه کوم کار کول غواړم پې ستړی کېږم نه ویم کن نو فیکون شنو شي به دومره لوی ذات ته چې ودې ستا حفاظت الله کوي ویرسل علیکم حفظتا داسې فرشتې در باندې مقرر کړي دي چې ستا حفاظت کوي که دا فرشتې نه وي نو شیطان خو زموږ دشمن دی دا مولیان به ټول وجلی وي چې زه لګیم او دا خلکو بېلمازه کوم او تو ته مونځ ښیې زه لګیم او دا خلک بېدینه کوم او ته دینداره جوړی زه لګیم دا خلک دوزخ ته غورځوم او ته دوزخ نه بچ کې زه لګیم او د خلکو باندې بدعملي کول غواړم او ته ورته بدعملۍ باندې خدای خفه کېږي مه کوه زه لګیم دا خلک په حرامو کې وردننه کول غواړم چې د خدای نه لرې شي او ته ورته وایې حرام مه کوې الله پې خفه کېږي نو د شیطان لویه مقابله خو نن زمانه کې ملا کوي عالم کوي نیکي د تعلیم ښیي ګناه نه د علم بچ کوي دا مولیان به ټول وجلی وي دا صالحان او دینداره تسبو والا به ټول وجلی وي دا دعوت والا به ټول وجلی وي یو به نه وپرېښي دا چې څوک بل ته نیکي ښیي دا به ټول وجلی وي چې دا زر کفر خور شي خو یرسل علیکم حفظتا دا الله څوکیدارې فرشتې دي دا کار د پلار هم نشي کولی پیریان خو ته نه په پیریانو کې هم کافر هم شته او مسلمان هم شته دا کافر به لګېدلو او دا مونږ به وجلو مونږ څوک هغه دشمن چې تی نه تا سره هر څه کولی شي یرسل علیکم حفظتا خدای څوکیدارې فرشتې مقرر کړی ستا حفاظت کوي او چې کله وده شي الله یو سړی په بیابان مالک ابن دینار په لاره روان دی او یو سړی وده دی په یو دشت بیابان کې مار پې د پاسه پروت دی په دې سړي مار او دا سړی چې په دې خوب کې سا والي دا مار یې د خولې ته مخامخ شي وی دا زه ویرېدم چې خدای دا مار ټک ورنه کړي په دا خولې ونه چیچي لوی اجدها د پروردګاره وی دا سړی راویښ شو وی چې دا سړی راویښ شو لویه سا یې واغېسته یو ها یې وکړل او دې مار ته یې وکتل دا مار یې ولیده بېغمه وده شو بیا خوب ورغی یا پروردګاره دې وخت کې چاله خوب ورځي موږ نه او تښتېده مار په بشیر جان پروت دی خوب موږ له نه راځي موږ نه خوب وتښتېد او د کمبخ راویښ شو او چې راویښ شو اسویلې وکړه بیا وده شو او مار یې مولیده یا خدای څه به کوي دا مار په دې سینه رارسته شو زه تماشا کوم او لری دی نه چې خدای ما ته دغه ونه کړي چې دا مار رارسته شو نو دا مار د خولې نه هوا وباسي بیا هوا وباسي بیا هوا وباسي د خولې نه هوا وباسي او د سړي په دې مخ وایي ما وایي چې زهر یې پټول ورغورځول دا خو به تباه شي د سرمن خو به ټول اوس ورسته شي او دا سترګې او پوزه خو به د ټول هر څه تباه او برباد به یا خدای زه غزارم پې نشم کولی شی مضبوط دی یریږم هم چې دا که ورکوم خو د ده په دا خېټه غزار لګي دا سړی مري دا به څه کېږي او دا سړی لږ ساعت پس بیا سترګې غړې کړي چې دې مار ته وګوري بیا وده شي خدای ړوند دی څه ځان خو وړقه نیکبخته که زه اوس وایم چې دې وتښتي د مار د دې مری نه په دې لاس سره ونیسي او ښه مزېدار اسویلي کوي په خوب کې هوا خیجی غراری خیجی او چې سترګې غړې کې درته وګورې بیا غلې غوندې وده شي دا مار رو رو ته یې ښویېده لاړ کوشو ته
لاړ کوشو ته چې دا مار ته کوشو او د یو جاړې ته ننوته نو زه ورغلم دې سړي ته ومې ړقاو او چې مې وړقاو نو دی راپاڅېده ولې دې وړقولم ما وی د خدای ظالمه خولې موږ نه وبېږي ما نه خولې بېږي تا دا مار نه لیده چې دا په سینه دې پروت و وی دا څه شی و خدایا څه شی و مار نو تا نه لیده وی ما خو وی که د ما مخ ته څوک ببوزی وی زه خو په دې نوم پوی خو ما وی څوک د خدای نیک بنده راته ناست دی او ګرمي مې شوې ده او د مخ ته مې یخه یخه واره رسئ ببوزی راته وی ښه دا مارو ما وی او دا مارو رښتیا ووایه الله څه وی زه در سره یم زه در سره یم مدد به دې زه کوم مار خو خدای پیدا کړی دی مار نه بچ کوونکی خو د الله ذات دی دغه مار او دغه لړم دی چې الله غواړي ټک به درکوي چې الله نه غواړي د دې نه به دې خدای ساتي نشي درکولی حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله ورته وغورځو او خدای الله مقرب پیغمبر دی او خدای ته ډېر نږدې دی ټول پیغمبران الله ته نږدې دي خو د ده متعلق خو الله قرآن شریف کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین مونږ د ماشوموالي نه د ابراهیم پیژنده ما ولا د ماشوموالي نه هدایت په لکې اچولی هر سړی الله ته معلوم دی د خدای نه څوک هم غیب نه دی هر پیغمبر ته خدای رشد د ورکوټوالي نه په لکې اچولی دی خو دا د خصوصیت دی چې دی لا ماشوم و چې دی چا خطا کړی نه دی دی لا ماشوم او پلار به بوتان جوړولو ده به بوت ته ورکوله دی لا ماشوم دی چې پلار سره مناظره کوي بابا خدای دې کم دی ای قومه خدایانم کم دی قوم یا هغه ستوري چې ستورو باندې شپه تېره شوه ورځ رڼا یا خدایانم څه شو چې سپومۍ راوخته هغې له ورغی چې څوک د سپومۍ عبادت کوي ای خلکه خدای هم څوک دی وایي دا هم خدای دی دا ستاسو خدای دی چې سپومۍ رڼا ختمه شوه یا خدای هغه رڼا هم څه شوه چې نور راوخته هغه خلک چې د نور عبادت پې کو هغې ته وایي خدای مو څوک دی وایي دا نور او دا خو ډېر لوی دی او هلکه داسې طنز پې کوي چې نور پرېوته وایي زما هغه خدایان نه دي په کار چې د چا یو وخت کې رڼا وي په بل وخت کې نه یو وخت کې وي او بل وخت کې نه زما الله هر وخت موجود دی او زما د الله رڼا د هدایت هر وخت موجوده ده او زما د الله فیدې او رڼاګانې په بوټو کې هم ځلیږي په اوبو کې هم ځلیږي په نور کې هم ځلیږي او په ستورو کې هم ځلیږي دا د خدای د قدرت نښې دي ماشوم دی لا پوټی نه دی پلار ولې یو ځل بوت ورکړه پلار به بوتان جوړول تماثیل د بوتانو ډیزاینونه به جوړول نو پلار یې دا مطلب و آزر څوک یې آزر یې پلار دی څوک یې تره دی څوک یې پلار نومې تاریخ دی بهر کې نو هغه وی چې د ما د دې بچي دې بوتانو سره لږه مینه پیدا شي دی خو د دې بد وی چې لږه مینه پیدا شي بچې دا یو ډېر خشته شی مې جوړ کړی دی خدای او دا ځکه نه بازار ته یو څه خرڅ کړه پیسې وګټه که نه بچې چې پیسې وګټې خو ته به هم ښه شې موږ به هم ښه شو خوراکونه او سیل سپاټ په پې وکړو هغه په مالوچو کې بند کړی و ډېر عجیبه انداز سره ابراهیم علیه السلام د دې پلار په مخ کې دا بوتو چت که او غېږ کې ونیو چې دې خفه نه شي غوسه نه شي پرېږدې چې بازار ته یوړو نو خپه کې وله پړې واچو د ځمکې لی راوبغاو او خلکو ته آواز کوي ای خلکه څوک هغه خدای علي چې فایده چاته نشي رسولی او تاوان رسولی شي فایده نشي رسولی که ته دې زوی غواړې والله کېدلی درکړي که ته ته وایې چې دې ما جوړ کړي والله که دې جوړ کړي که ته وایې چې دې ما ته ډوډۍ راکړي والله کېدلی درکړي که دې وایې چې دې ما نه ضرر لري کړي نو پس مچ دې پې کښېني ځان نه دې لرکړي ځه او ضرر درکوي الله پې خفه کېږي د ده په تقرب او په عبادت جهنم کې سزا به درکوي نو خلکو به زر روچت که او شی به او زمونږ خدای دې د خپې نه تړلی دی خدای دې بېخو بازه خپې نه چې څوک تړي نو هغه خدای وي اوهو بیا د بي دې زمونږ د خدای وکړه دا ماشوم دی لا ماشوم نو چې کله اور ته غورځوي که نه او داسې اور نمرود بل کړی دی داسې اور چې د پاسه مرغۍ هم پې پر نشي والی
او هر چا پکې خپل حصه کړې ده او خشاک یې راوړې ده غورځولې ده غرغنډه ده او داسې خطرناک اور دی چې هغوی له چل نه ور دی چې دا ابراهیم پکې څنګه ور واچو دی چې ورچې خو موږ به هم ورته ور نږدې کېږو بابا دې اور ته به څوک نږدې شي او چې کوم حضرت ابراهیم ور غورځوي نو الله ته فرشتې چغې کړي یا خدایا ستا دقه یو بنده دی دقه یو باقي ټول ستا دشمنان دي الله دا یو بنده دی چې تا یادوي بل څوک نشته ای خدایا اور ته یې غورځوي دا خو ډېر خطرناک اور دی دی به څومره سوځي ربه مدد یې وکړه مونږ ته اجازت راکړه چې مونږ یې مدد وکړو الله وی ښځی ورشئ که څوک یې مدد کوئ وکړئ خو تپوس ترې وکړئ که هغه درته وایي چې زما مدد وکړئ نو بیا مدد وکړئ او که هغه درته نه وایي چې زما مدد وکړئ نو بیا به نه کوئ بس فرشتې خوشحاله شوې چې مونږ خو یې مدد کولی شو راغی یو فرشته د باران والا زل او طوفان والا چې راغی ابراهیم علیه السلام ته ودرېد هغه فرشته یم چې باران زما لاس کې دی ما له الله د اختیار را کړی دی او زل او طوفان هم زما په لاس کې دی که دې خوښی الله وایي تپوس ترې وکړه که اجازت یې درکړه نو وکړې مدد نو اوس په یو سیکنډ کې به داسې باران راولم چې په دا اور باندې به وکړم اور به مړه شي او طوفان او سیلاب هم په لاس کې ده که دې خوښی نو دا اور به ورسره اوچت کړمه او د دې نورموجانو په دا کورونو کې به یې ور دننه کړم هوا به راولم او دا ټول اور به اوچت کړي او دا بصرې به په دې کورونو کې دي ټول به لا سوځم څنګه دې خوښه ده وایي اما الیک فلا تا ته مې ضرورت نشته هېڅ ضرورت نشته یو فرشته راځي زه حاضر یم ما ته وایه نشته حاجت بل راځي زه حاضر یم ما ته وایه بل راځي زه حاضر یم ما ته وایه حضرت جبریل راځي علیه السلام هغه جبریل چې د سمودیانو د عادیانو په یو چغه باندې بیخکندي کړې ده هغه جبریل چې په یو پړق باندې د وزر په یو رب باندې د لوط علیه السلام ټول قومونه اوچت کړي دي لوړې راغورځولې دي زه راغلی یم ما ته وایه نه زما رب ما نه خبر دی که الله خبر دی او الله خبر زما رب خبر دی رب پیش او کار پیش دې ته توکل وایي دې ته په الله بروسه وایي دا د لویو خلقو شان دی زما نه ګورئ که ما ته تکلیف ورسېده نو زه به په اسبابو نظر کوم که څوک راغی چې بچ کوم دی دا به نه چې ما بچ کوه ښه لکه بچ کولی شي بچ کا زه کمزور یم دا زما شان نه دی دا د چا شان دی د لویو خلکو شان دی دا د ابراهیم علیه السلام شان دی دا د رسول الله مبارک شان دی بس زما رب ما ویني که نه نو چې اوچت یې که ټال کې کېنو او ټال یې جوټه ورکړه او د اور منځ ته څنګ ور وغورځېده هلته ورته جبریل علیه السلام نغد ناستو کلکې ونیوه چې دی خوږ نه شي په خشاک کې په دا اور کې سکروټکو کې خوږ نه شي او الله اور ته وی یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراهیم اورا یخشا خو داسې یخ نه چې د جنوري او د دسمبر په شان یخني پکې سلاما معتدل او په دا اور کې دننه ورته خدای پاک د اوبو چینه پیدا کړه کنډول ورسره دی اوبس کی او په دا اور کې دننه والا خدای بوټې زرغون که د میوې هغې نه میوه شوکوي او خوري کولی شي الله که نه شي ومن یتوکل علی الله فهو حسبه په الله دې بروسه وکړه زه نه ویم قرآن وایي زه کافي ما ان الله بالغ امره الله وایي زما عمره زورور څوک نشته خپل حکم بل ته رسولم شم او دا خپل حکم نافذ کولم شم دلته خو به جج اډر وکړي چې دا فیصله نافذه ده پولیس په مدد نه کوي هغه له به ګوتې نه وړي بیا به څه کوي ورسره پولیس په مدد نه کوي جج به وایي دا ونیسئ جیل کې واچوئ پولیس به وایي ناچو نشته غیب دی هلته دی دلته دی بیا به څه کوي الله وایي زه خپله خبره بل ته رسولم شم او خپله خبره نافذ کولم شم او چې کومه فیصله ده زما هغه فیصله به خامخا زه نافذ کوم په هغې کې څوک راکاوټ هم نشي جوړېدی چاله روزي ورکوم څوک یې نشي بندولی او چا نه بنده کم والله که څوک یې وله ورکړي بندول دو قسمه دي یو دا چې غریبې کی بندول بل قسم هم شته چې غریب بني مال به ورته ډېر پروت وي خو د خوراک قسمت پې پکې یو ډېر
نیک سړی اوس مړ دی خدای دې وبخي د دې پېښور ډېر زه ورته اوس هم دعاګانې کوم نیک سړی ما له یو ځل دعوت وکړو ما سره به روټۍ خوري زه وله لاړم هغه زما د وجې نور هم ډېر خلک راغوښتي وو دا خپل علاقې عالمان او نیکان او صالحان او ډېره ناشنا قیمتي ډوډۍ کړې وه چې ما ورته وي چې لکه دا خو د اسراف کړی دی تبذیر دی کړی د هوټل نه ګډان او د چیلو غوښې او دا قسم څیزونه راغوښتي دا درستخان لګېدلي ما ته دې خلکو سره یو دوه درې څلور خبرې وکړه دوه څلور خبرې مې وکړې هغه په هغه اوږره کې ډېره قیمتي ډوډۍ وه چې روټۍ م شروع کړه د وی ماله زما روټۍ راوړې نو دلی په یو ټفن کې ماهیوې او کسه شي سپینې او داسې یو لږه غوندې روټۍ راوړه د په قاشق هغه ځان ته واچوله په پلیټ کې او هغه سپینه ډوډۍ هغه یې شروع کړه مې ته دا نه خورې وایي دا په ما بندي پرهیز دی نشم خوړی ما ویل لږ وخوره نیک بخته ما ورته خاندل مې زه به دله دم کم لږ وخوره دې میلمنو سره خیر دې پرهیز خلک کوي کله کله ما ته یو ځل ډاکټر صاحب یې پرهیز کوه څه خبره وه نو ما ورته دا څنګه نه وایي داسې پرهیز هم نه خیر دې هفته کې یو ځل وجود ته د شي ضرورت یې خوره خو داسې همیشه مه خوره ما یې مړه یو ځل ما ته مولانا صاحب دا مې تېرېږي نه دې مری کې مې نښلي اوس به تا سره ناست یم دلته به ونښلي بیا به څه کوم چغې به وام لاندې به نه دي او چې خېټې ته ورسېږي هغه چغې دردونه بیا ته زما نه شي برداشت کولی ته به هم راته خفه شي وایي زما دقه بې مالګې دال او دا بې مالګې روټۍ بس نور نه دغه زما کار دی نو دوه قسمه بندېدل دي یو خو دا چې مونې به نه او دویمه څه ده دویمه دا چې وي به او نه به یې خورې زه اکثره بل هم یو ځای کې بیان کوم نو ما وی د علم متعلق بیانو مې په دې خپلو بچو علم وکړې نو مې دا خلک وایي چې په دې بچي علم وکړم ډوډۍ به د کوم ځای دی که مې انجینیر کو خو ډوډۍ ډېره ده که مې ډاکټر کو نو بیا هم ډوډۍ ډېره ده که مې سرکاري افسر کو بیا هم ډوډۍ ډېره ده خو که علم مې پې وکړه د ډوډۍ به د کوم ځای نو ما ورته وخندل مې علم پې وکړه چې په ډوډۍ موړ شي مې مونږ اولیاو له خدای دومره ډوډۍ راکړه چې والله اوس چل یې نه راځي چې دا عزم یې څنګه کړو مې خو چې کوم ځای ته ځو کوم مجلس ته مې دا پارامي چرګان به ټول مونږ ته خیرې کوي چې هغه دی بیا راغی خو چې زه رالی لالی نو مې دا پارامي چرګان به په دې لارو کوڅو کې مونږ ته بیا خیرې کوي چې هغه د ملا صاحب بیا پټکي والا راغی به بیا په مونږ چاړې ښودی شي مې ډوډۍ خو دنه ټوله مونږ وخوړه تاسو څه وخوړل او بیا د مونږ طالبانو وخوړه ما ستا په کور کې هلته روجې پخې چې ته روجې وخورئ بلکې باټینګن پاغه شي هغه باټینګن وخوري بلکې چرګ پوخ شي هغه چرګ وخوري بلکې غوښه پخه شي هغه غوښه وخوري بلکې لوګان پخه شي هغه لوګان وخوري او طالب له د ټولو کورونه راغی تا یو شی وخوړه هغه لس وخوړل روزي د خدای په لاس کې ده دا یقین وساتئ د ایمان وساتئ چې رزق به خدای ورکوي د بیبي مریم د ایمان وکړه نو د پټینه ماشومه ده پټینه ماشومه او زکریا علیه السلام په کفالت کې ده او زکریا علیه السلام ولا کوډګۍ جوړه کړې ده او بار نه ورپسې جرنده په خپله وایي چابیان زکریا علیه السلام سره دي پیغمبر سره او قرآن وایي زه ځانه نه ویم کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا یو ځل نه کلم چې ابراهیم زکریا علیه السلام وردن نه کېږي نو روزي ورسره پرته او مفسرین لیکي وایي په اوړي کې ورته د جمعې میوه پرته او په جمعې کې ورته د اوړي میوه پرته او زکریا علیه السلام ته تپوس کوي یا مریم انا لک هذا مریم دا د کما د کمې دا روزي ده راله دا خو دې شته دې وطن کې دا روزي شته دی نه او بل دا دی چې جرنده خو ما والې چابي خو ما سره ده دا د کمې راله نو زه وایم طالبانو ته وایم که ما نه دا تپوس وشي نو زه وایم چې چتراباد والم به راوړي نو زه څه خبر یم خو دلته پرته ده نو پوټینی ورته څه وایي الله اکبر اے مریمې د کم ځای نه دا ډوډۍ ده قالت هو من عند الله دا د الله د طرف نه
او بیا سوی ورته اے زکریا ته پیغمبر کنه سوچ کوا ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله چې اوغواړي چالم نو بی صبر روزي ورکوي بی صبر روزي ورکوي سلیمان علیہ السلام وی الله تا الله هغه خو په دیوانو په پیریان حکومت دی الله مال اجازت راکا دی مخلوق لري یو کال ډوډۍ ورکوم نشي ورکولی یو میاش اجازت راکا میاشم نشي ورکولی یو هفتې اجازت راکا سلیمان هفتې هم نشي ورکولی یو ورځ له خورا ورځ هم نشي ورکولی یو وخت له خو الله اجازت راکې یو وخت ورکولی شي سلیمان علیہ السلام خو چې دا ټوله دنیا زما ده پیریان را سره دي دیوان انسانان را سره دي په هغوی د کارونه کوم په دې ټولو پټو کې به غله وکړم او دا پیریان به یې راغونډه کړي دا د چپله خلاصولی شي دا وطنونه خو هغه زمانه کې نو سلیمان علیه السلام زمانه کې مخلوق ډېر لږ دا دومره چې څومره مخلوق نن په مخ د ځمکه خوري دا نو ډېر لږ او ټول کبان دي د دریاب وطب کې او شل منه مې ورو غردوله دوی نشي خلاصولی او میږې به څونه خلاصه کړي او مارغان به څونه خلاص کړي الله وی نشي کولی وی الله اجازت راک خدر مې کوم خو الله سره پیغمبر مشوره کوي کوم دی دعوت کوم دریاب په غاړه وکنو دا دریاب غاړه خو حق په دې خیال چې د مرغانو ته مسانه او به مسانه دي او میانو ته به مسانه او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې باد تابع باد براته او پاغي به لګیده چې دا خوراک څخه نشي او قرآن کې الله فرمایي پیریان تابع دي پیریان لګیا دي او د غرونو نه او د ځنګلونو نه میوې هم راغونډوي امرالی خشاک او غیاګان هم راوړي د څارویو انتظام هم د غیاګان هم راجمع کړي او غلې مو کرلی شو د دنیا مخلوق او حیوانات او په ځنګل کې چې دا حیوانات دي دا ملال شو پاخه شو غټ غټ دیګونه دي پخېږي اعلان وشو چې سلیمان علیه السلام بندن دعوت ته او چې څومره مخلوق ته راځي با او ما تاسو ته تیره جمعه وی چې د هغه په خبره مارغان پیدل او د مارغانو په خبره هغه پوهېده قرآن وایي هود ملا جرجک به ورسره ګرځېده په هغه به اوبه معلومولې خبرې به ورسره کولې میږو سره یې خبرې کړې دي الله وی اواز وکړه مخلوق ته زه رسوم اعلان یې وکړه ای مخلوقه راشه نن زما میلمانه یې د دنیا د ګوټ ګوټ نه مارغان رالل حیوانات رالل هر چا ته خپل خپل خوراک پروت انسانان را جمع شو الله دې کبانو سره څوک آواز وکړه دوی به هم درته راشي چا نه شروع کړم الله دې کبانو نه مخکې شروع کړه آواز یې وکړه د دریاب کبانو زه سلیمان پیغمبر زما د آواز واورئ او راشئ تاسو زما میلمانه یې مطلب یې دا و چې دا کبان به د دریاب غاړې ته راشي زه به یو لس شل منه ور وغورځوم دا ډېره ده چې څنګه آواز وکړه یو قبره خطا شو او دریاب غاړې ته راورسېد او چې راورسېد خولې اوچته کړه او لکه د قینچې یې کوله وکړه او یو جام د خوراک د هغه ډیرو په یو طرف کېښوده او بل یې په بل طرف کېښوده او چې کلپ یې ورکړه ټول یې په یو کلپ الواق کړل ختم هغه خوراک او ګیاګانې او هر څه الواق تیر کړل سلیمان علیه السلام حق حیران پاتې شو خدای دې دا څه اخوندې بلا ده ټول شی خو دو واو دا به څه کېږي دا دومره مخلوق مې را خو ملامته به شم د انسانان به څه وایي مارغان راغلي دي خره غویان راغلي دا څه په جنجال وړېدم نو سلیمان علیه السلام هغه کب ته وایي ای کبه هر شی ټول مال خو تا کم بخته خلاص کړه شخوند دې پې مو نه واو دا نور مخلوق به څه کوي او ته څه وایي وی ښه میلمه ته څوک دا خبرې کوي نو میلمه هم خدای ته وګوره نو میلمه هم دا لوبه کوي ټول درستخان دی ولا جارو که که بشیر ډېر هم خوري خو داسې خو هم نه کوي که نه چې ټول سره جارو کېږي څه خو بل ته پرېږدي که درستخان دی غونډ جارو که سلیمان علیه السلام هم ملامته شو چې واقعي دی خو دې وخت د ما میلمه دی دا خبره خو ماله نه وه پکار اکب ورته څه وایي وی سلیمانه نار دې پرېښودم و د نر بچیا نار دې پرېښودم روزانه رب العالمین دا چې څونه مې وخوړه دا دوه نوړی راکوي نن یې تا ته وسپارلم نو یوه دې راکړه وایي که نو اوس روزي د چا په لاس کې ده الله په لاس کې یو سرکاري افسر را روان و د کوټې نه جس ته راوخت جس ته نو ماشوم بچی ورسره دی ښځه هم ورسره ده واړه ورسره دي نو لاس کې ورسره نینې دي
نو دا ماشومان خو په دې ننو لوبې کوي، کله داسې ولي کله داسې ولي. نینې خولې ته ویشتې را ویشتې لوبې ټوقې کولې ټاک شو چې یو نینا پوزې ته لاړه. چې پوزې ته نینا څنګه لاړه، ماشوم ورپسې ګوتې کړه، نور اوچته شوه. هغه ماشومان خو پوهېږي نو ګوته پکې واله، نور اوچته شوه. ماشوم چغې کړې، پلار ته وایي بابا دی کې نینا ونښته. چې اوس خدای دې سره څوک و؟ ماشوم په ژړا دی. اوس پلار یې سوچ وکړو چې که اوس واپس ځما ډاکټر له نوم وخت پې لګي، ټکټ مې هم تیار دی، زه له دې نه نه مري، جسته به وخېږم خو لاهور ته رسمه او نیمه ګنټه مزل دی. نو هلته به ډاکټر چې نیمه ګنټه کې به دلته ډاکټر له نشم رسېدی، خو جد نه کوشم ډاکټر له به بوځم. ماشوم یې قلار 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 که خو غلی شو، یو پوزه کینینې نښتې را، جسته وخته جد لاهور کې کوشو، کور ته لاړ، سامان اوس کور کې کېدم چې دا ماشوم اوس ډاکټر له ورسوم. او چې څنګه کور ته لاړه او سامان اږدي، نو کور کې د ماشوم انټوشې وکړه. چې انټوشې وکړه، انینه ترې لاندې پرېوته. هغه ځای نه چرګې رامنډه کړه چې ټک شو، هغه نینې اوچته کړه او ویې خوړه. زه وایم الله د کوټې نه نینا هغه چرګې له په کم ځای کې راوسته، د ماشوم په سپېمه کې دی وله مقرر کړې وه چې دا نینا به خوري، د کوټې نینا ده او دې ټیم کې به یې خوري، نیمه ګنټه پس به یې خوري، ګنټه پس به یې خوري، وروسته به یې هم نه خوري. او په کومه کارخانه کې وله راوړله، په پوزه کې وله راوړله. کمه درته وویم، حضرت ابراهیم ادهم د بلخ بادشاه دی، د بلخ اوده دی، اوده او خوب ویني چې د محل د پاسه یو سړی ګرځي. دی ورته ویل لکه دا دلته څه کوې؟ څوک یې؟ وایي زه خو ما نه اوښ روک شوی دی ګورم. وی اوښ خلک په دشتو بیابانونو کې ګوري، او ته دلته دا خو د بادشاه محل دی، دی کې اوښ ګورې؟ هغه ورته وایي ښه دلته اوښ نه دی پکار چې وګورم. وایي نه. نو وایي ته څنګه خدای په محلاتو کې ګورې؟ خدای په محلاتو کې نه میلاویږي. یاره خوب چې را پاسېد سوچ کې پرېوته چې واقعي زه خو لګیم، الله یادوم، خو دلته کې خو ما ته بلایې شو عشرت دی، وینځي دی، غلامان دی، ومنډې دلته کوم دی خدای یادېږي. سهار ناست دی په خپل دغه باندې تخت باندې یو سړی راغی. او سړی دونه محیب و هیبتناک و چې چالار کې رکاوټ جوړ نه شو، نیغ راغی ابراهیم ابن ادهم ته مخامخ ودرېد. هلکه څوک یې؟ دا چا را پرېښوده؟ دا څنګه نیغ راغی؟ سړی ورته وایي زه خو مسافر یم، د هوټل ته رالم، یو شپه دوه پکې کوم، د سرای ته راغی. او ته دا خو سرای نه ده، دا خو د بادشاه محل دی، ته ماشوم یې، ته سرای نه پېژنې، خو د بادشاه محل دی. سړی ورته وایي ښه ستا نه مخکې دلته څوک ناست و؟ زما پلار. د هغه نه مخکې دلته څوک ناست و؟ فلان کې. د هغه نه مخکې دلته څوک ناست و؟ فلان کې. نو چې دومره خلک په یو ځای تېر را تېر شي، نو هغه سړی هوټل نیسي. سړی غیب شو لاړ. یاره پوه شو ابراهیم ابن ادهم چې دا بېګانې خوب و، دا واقعه دا خوار سما ته ورود. بس پټ په پټ یې بادشاه پرېښود او لاړو تښتېد. لګیا دی. او ګورې دا صرف صوفي نه دی، عالم دی. ښه په ترمذي شریف کې د امام ترمذي د کتاب راوي دی. دا سم نه راځي ګنې صرف صوفي دی، لاس کې تسبیح دی، صوفي هم دی، نیک هم دی، صالح هم دی، ورسره عالم هم دی. امام ترمذي په خپل کتاب کې په یو سند کې رد ذکر کړی دی. ابراهیم ابن ادهم عالم دی لوی، ناست سره دریاب په غاړه الله یادوي، او دا رعیت او دا ټول ورپسې ګرځي. نو چا پیدا که یو شپون کې لیدی و، هغه ورته وایي چې هغه زموږ بادشاه خو هلته دریاب په غاړه ناست دی. دی ورپسې لاړل. چې لاړل دی اوس غریب لګیا دی، یو زوړ څادر ورسره، یو ستن ورسره، دا پې ګنډي. اهو مونږ خو وایي چې زموږ د بادشاه دماغو کې فرق راغلی دی. مونږ وایي چې عمل کړی کم خوا لاړی، وګوره دماغو کې فرق راغلی دی. دریاب په غاړه ناست دی او ځان له زوړ څادر په سترګه ګنډي، په ستن ګنډي. بس هغې وایي په دې سوچ کې دي چې د چاته علاج به حکیم ډاکټر ته به ښایو څه به کوو. چې رالل خبرې ورسره شروع کړې، څه کې یاره ما بس خدای ته وګورې پرېږدې، زه خپل کار کوم، بس ما اوس باقي الله ته پرېږدې، د خپل رب. سړی خو پوه شو. نو ورته یې وایي دا ته څه کې؟ خورې څه دلته؟ څکې څه؟ دلته د ژوند څنګه دی؟ ابراهیم ابن ادهم استن راواغېسته او دریاب ته یې ورغورځوله. وی په تاسو خو مې بادشاهي ده که نه؟ وی دا ستن را راوباسئ. هغې پوه شو چې سړی لیونی دی. ستن دریاب ته وګورې چې پلار به راوباسي. وی دا به څوک راوباسي کاکاجي؟
حضرت ما بدولت دا څوک رستی شي؟ وی دا الله رستی شي که آواز یې وکړه ای د دریاب کبانو لاندې یو ستن مې وغورځوله هغه راته راوباسئ یو ړون کب د ړون او ستن یې په دا خوله کې نیولې ده او غاړې له یې راوویسته او ده ترې اوچته کړه وی هغه بادشاهي مې ښه وه که دا بادشاهي مې ښه ده او یو ځل وی په یو جومات کې ماسخوتن ورلم مې چې ده به د جومات کې شپه وکړه مسافر خو اکثر په جوماتونو کې شپې کوي او زموږ علما کرام هم لیکي چې جومات کې معتکف شپه کولی شي مسافر شپه کولی شي خو که د دې زمانې مسافرو ته خیال ساتئ ښه مونږ یو ځل جومات کې یو مسافر راغی نو ما چاته وی یو بړستن تولی وله راوړی مسافر دی هغه وله بړستن تولی راوړه سهار چې راغلو نه مسافر و نه بړستن و نه تولی و هر څه وړي د غلا په بانه دې زمانه کې ګرځي ګورې نو ته به چې مسافر دی جومات کې به شپه وکړي میانځ کې چې راځي قالین مالین به دې نه او چې راځي د جومات نه مې د لار سوړي او کله بل چاته ویلي چې هلکه راځه زه ورننوځم او شپې به درته ورکوله وکړم او دغه راوله چینګچي راوله او یا دا بل څه شی دی لکه جنریټر راوله چې غونډ سامان پکې یوس احتیاط پکوي وی چې جومات ته ورسې وروخته ماسخوتن لمونځ چې ګوټ کې کېناستم الله مې یادو وی د جومات هغه متولي راغی ما ته وی کاکاجي وځه د جومات بندوم مې چې زه خو مسافر یم چېرته لاړ شم وی وځه نه خپل کار کوه مسافر یې ما دلته خو سری نشته هوټل نشته د شپه کم دی او کم دا د خدای کور دی زه د خدای بنده یم د نوځم او شریعت کې ماله دلته شپه جایز ده د نوځم وی به په جګړه شو سره زه کمزور یم ما را باندې مضبوط و د مټې کلک راونیوم او پوړو له یې راوویستم او زه بیا نه کودېدم پوړو نه دیکه راکړه وایي چې دیکه راکړه په راپرېوتم چې راپرېوتم په دې پوړو ورغړېدم یو پوړی له به مې سر راته نو بلې له به مې ملا تله نو بلې له به مې بیا سر راته نو بلې له به مې بیا سر راته هغه اوچت جومات و پوړو ویخ لرالم او دې سر مې ډقار کاو ملګري ورته وایي ډېر خو به خوږ شوی که نه و زخمی شوی به وي وایي قسم د الله په ذات چې زما په پوړی له سر ډق کو او بلې له بیا ډق کو او دې ډق سره به د الله تعالی علوم او برکات زما د اړه له کوم راتلل نو دا مې بل دی چې ته نه دي موندلې ما محسوسوله چې د الله اسرار او برکات دا د بره نه په ما را روان دي روزي د الله په لاس کې ده ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب قد جعل الله لكل شيء قدرا الله وی د هر څیز د روزه د علم د عمر د عزت د ذلت د جړه د خوشاله اندازې ما مقرر کړی دونه به ډوډۍ خوري دونه به اوبس کی دومره به میوې خوري دومره به جون دي دومره جون او دومره به عزت او دونه به ذلت دومره به بچی وي او په دنیا کې به دومره قدمونه اخلي دومره به ساګانې اخلي الله ان الله بكل شيء محيط ارشینا الله تاو دی یو شی د رب العالمین نه غیب نه دی نو خبره مې دې پورې کوله هغه سړي متعلق خبره مې یېره شوه نو او ته وایي هغه او ته د اس نه راکوشو نو ورته وایي ښه یو بل تپوس مې درنه کړی و جواب خو دې رانه که تا ته ما خپل مولا دروازې څو نظره کوي وایي ما ته 3 نظره کوي سحر در خاص نظر غرمه ماښام وایي ما ته زما رب او زما مولا دروازې 360 خاص نظرونه کوي 360 هغه اسواله ورته وایي وی باس مناسب ما له تا دماغ کولا وکړل بس خبره ختم نن نفس به نه زما د کبر جامۍ نن نفس به نه زما د کبر اسی نن نفس به نه زما په دې لاره د تکبر تلي باس نو چې انسان هوښیاري که نه الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت هوښیار سړی چې وي که نه په لږه خبره پوهېږي زمونږ پښتانه وایي وي اصل له اشاره وکړه مثل له لوړ په ډېره لږه خبره پوهېږي او هوښیار هغه دی چې ځان وپېژني هوښیار هغه دی چې د مرګ نه پس کومه زندګي د هغې دپاره عمل وکړي د هوښیار انسان دی نو د مارونو
توکل دې ته وایي. توکل دې ته نه وایي، بعضې خلک تېروځي د هغوی دا خیال چې توکل دې ته وایي چې بس لاس پې مړه کوه بس خدای به روزي درکوي. ما تېره جمعه درته وي چې داسې الله کولی شي. د حضور پاک یو صحابي دی د نبي علیه السلام، کور ته لاړو، بیبي ته وی ډوډۍ راوړه، بیبي ورته ډوډۍ نشته، تا څه راوړي؟ بیا دوباره بیا بار ووته، 2 رکعته نفل یې وکړل او بیا راغی کور ته، بیبي ته یې ډوډۍ راوړه. او ته د خدای نیکبخته لاړ شه چې تاسې لاس پې وخوځوه، دیاړي وکړه راوړه، زه به مخورم ته به مخورې، ماشومان به دې مخوري. نو زه د کمې راوړم، زه مزدوري وکړم. بیا جومات ته یو 2 رکعته نفل یې وکړل، بیا راغی. ښځې ته وایي ښځې ډوډۍ، ښځه ورته وایي تا به نه څه چل شوی دی که څه بلا ده؟ دې مر راځي 10 منټه پس ډوډۍ کم ده، موږ هم نار یو، تم څه لاس پې وړه کوه نیکبخته چې ته دیاړي مزدوري وکړه، چا سره بېګار پڼ سره راوړه چې پخه کړم طالب. جومات ته لاړه، لا نشم کولی، ښځه چې مې سویه نشم کولی، بس تا نه غواړم تاله راله راکې راکه نی زه دې مړ شم ښځه دې مړه شي. ولې دا هر چا سره الله نه کوي، ښه بعضې سره یې کوي. چې مونځ یو کو الله ته لاس اوچت که او کور ته ورغی، ښځې ته وایي ښځې ډوډۍ، وایي راشه کنه سړیه لوی جنجال جوړ دی، هله شابه زر را منډه وه. ښځې څه دي؟ یا میچن تاویږي اوړه راغورځوي، سړی نشته چې تاویې، لکه د دې زمانه کې بجلی نه وي، لکه د بجلی دا چې تاویږي، او غنم هم نشته چې څوک ورچې اوړه راغورځوي. لګیا یم هغه په اوړه چوم په بوجو کې او په لوښو کې د کوټو سامان ډک شو، هلته تنور دی، هغې نه ډوډۍ په خپله رانړېږي او بار غورځېږي. اوس خدای دې سره څه وکړم هغې سره څه وکړم؟ بس صحابو ته خو چې څه مسله راغله نیغ به نبي علیه السلام له تلل، په منډه لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم. او ده یو چل رښتیا وکړه چې دی راغی، سړی خو تلوارګن دی وي که نه، د میچنې هغه پل یې اوچت کړه چې زه ګورم چې دا غنم پکې د کوم طرف نه را روان دي، خو چې پل یې اوچت کړه میچن ودرېده، هلته تنور هم ودرېده. بیبي عایشه فرمایي، ترمذي شریف کې حدیث دی، وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو نو مونږ کره لږ شان اوربشې وې، وی ما به د هغې نه راغشتې او اب هم اوړه کولې او خوراک به هم ترې کو، نه ختمېدې. نو ما یو ځل پیمانه کړه چې ورګه ګورم کچکو مې چې څونه پاتې شوې، وایي چې پیمانه مې کړم زر خلاصې شوې. بیا اعتماد په هغې پیدا شي کله چې دونه پاتې شوې، دونه ورځې کار کوي. مې چرې پلې چې څنګه وکاته نو لاندې نه اوړه هم بند شو، تنور هم بند شو. لاړ نبي کریم صلی الله علیه وسلم حضور پاک ته دا ټوله قصه وکړې. نبي علیه السلام وفرمیل ای ملګري د دې 2 رکعاتو دونه لوی زور وکنه ارمان که تا د میچنې د پل له ګوتې نه وې وړوړې تر قیامته پورې به تاوېده، اوړه به یې راغورځول او تنور به تر قیامته پورې پخې ډوډۍ راغورځول. د تاتار یو شهزاده حمله وکړه په بغداد او په دغه علاقو. تاتاریانو اوږده قصه ده، یوه حمله هم نه ده، ډېرې حملې یې کړې دي. شهزاده حمله وکړه او ډېر ظالم او جابر او مضبوط فوج و ورسره. بغداد د مسلمانانو د ګیر چاپېره علاقو چې واورېدل چې تاتاري فوج را روان دی، نو هغوی ښار پرېښود او تښتېدل. دې مقابله خو ګرانه ده، دې سره موږ مقابله نشو کولی، دا خو ځناور دي، دا خو انسانان خوري. وتښتېدل، علاقه خالی کړه. چې تاتاري شهزاده راغی او لښکر ورسره و او دوی راورسېدل، نو خلکو نه یې تپوس وکړه فوج نه، شابه چې څومره مسلمانان دي مړه کې، چې څومره ښځې دي دا راونیسئ وینځئ کې، چې څومره ماشومان دي غلامان یې کې، او چې څومره ځوانان دي ټول مړه کې وینې توی کې. فوج راغی وی صاحب ښار کې څوک شته نه. د فوج چې کوم جرنیل او کمانډر ان چیف و تاتاري شهزاده له ورغی، ورته وی ښار کې څوک نشته. ولې؟ وی دومره دبدبه دی د روب دی چې خلکو مسلمانان تښتېدلي دي، پته هم نه لګي چې څه شو. ښار خالی پروت دی، بالکل خالی، هېڅ نه ښځه شته، نه ماشوم شته، نه ځوان شته، نه زلمی شته، هېڅ څوک نشته، خالی پروت دی ښار. ضروري سامان هم خلکو تختولی دی وړی دی، دومره روب دی ستا، دومره دبدبه ده. تاتاري شهزاده خوشحاله شو. یو فوجي جرنیل ولا راغی وی صاحب یو 2 کسه شته، یو جومات کې یو بوډا د سپین ږیری دی،
یو داسې معلومیږي لکه د هغه خادم دی خدمتګار دی دا دوه شته باقي نشته دا دوه ولې دي دی زما نه نه یریږي دی زما روب نه دی لیدی ورشه او دغه دواړه په زنځیرونو وتړی لاسونه خپې او ماته حاضر کې فوج راغی هغه دوه کسانو دواړه وتړل خار نوم سربند دی د خار نوم سربند دی دا زموږ د پیښور سربند نښه دا هلته دی بغداد سره د خار نوم سربند دی د دې سپینګیر نوم شیخ احمد سربندي دی چې دا دواړه پول فوج راغی بادشاه شهزاده وایي چې تاسو ولې نه یې تللی دواړه یې په زنځیرونو تړل او شهزاده تاتاري شهزاده ته پیش کړل تاتاري شهزاده ورته وایي تاسو ما نه وی خبر چې زه را روان یم خبر و صاحب زما د فوج او لښکر نه وی خبر و بس روب کې ورسره هغې لګیا دی نو چې دا ټول خلک وتښتېدل ما نه ویرېدل نو تاسو ولې ونه وتی وی موږ د خدای کور کې موږ د خدای د کور نه څوک نشي ایستی موږ چې د خدای کور کې یو په موږ د چاروب نه راځي موږ چې خدای ته ناست یو دغه وخت موږ الله نه یریږو بنده نه یریږو الله بادشاه مدد وینو بنده بسی او بنده نه یره بسی مونږ خدای نه یریږو خدای ته کور کې ناست یو چې خدای ته کور کې ناست او ته خدای ته کې ناست نو بیا یره د هغه خدای نه پکار ده بنده بسی او د هغه یره بسی واقعي د عرفات په میدان کې یو سړي سوال کو خیر راوړی خدای مو بخا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته فکر شو چې دوره اوچته کړه په دا مخې وو په دا دوره په دا مضبوط سا غزار ورکه وی په دې میدان کې او په دې ورځ بیا د خدای نه ما سوا د بل چا نه سوال دا میدان کم میدان دی دې میدان ته خو مخلوق د دنیا د ګډ ګډ نه راځي او دې ورځې ته د دنیا مخلوق د ګډ ګډ نه راځي سله راځي چې د الله نه وغواړي دا روز او دا میدان او دا الله نه ما سوا د بل چا نه غوښتنه مخلوق نه سوال کې بل ځای کوه دلته به نه کې واقعي چې سړی جومات ته راننوت او جومات کې الله ته ودرېده په کار دی چې دی دغه وخت کې د چا نه وغواړي شوق سره ووایه الله نه وغواړي بس ودرېدې خدای اهدنا الصراط المستقیم خدایا مرتبه نه لاره إياك نعبد خاص تا ته ولاړې مو ستا په دربار کې عاجزۍ درخواست کوم او تا عبادت کوم و إياك نستعين دا طالبان پې پوهېږي د ایاکه مخکې شوی دی د خپل ځای نه دا ضمیر مخکې شوی دی معنا څه الله خاص تا نه مدد غواړم خاص تا نه د بل چا نه نه ګورې خاص تا نه مدد غواړم بل چا نه نه غواړم نو زه د خدای په کور کې ناستم نو زه ولې د بل چا نه ویریږم او د خدای د کور نه به معصوم نو څنګه وباسي نو تاتاري شهزاده غوسه شو سترګې یې سرې شوې وایي راو مې نه ویستې څه ته چې د خدای د کور نه مې څوک نه شي ایستی نو راو یې نه مې ایستی څه او زنځیرونو باندې مې ونه تړلی څه د زنځیرونو مې لاس خپو ته درته وانه جوړ دلته مې راونه ویستې ځان ته مخامخ مې ونه درولې چې ستا خدای بچ کړی ماشوم هغه ته یې مړه غلی کېنه راکوټی لکې او غټې غټې خبرې دې شروع کړې دي دا ستا زنځیر به سي او اتکړی به دې سي او دغه وخت کې شیخ احمد وی الله او چې د الله نوم یې واغېست نو اتکړی ټوټې ټوټې لاندې پرېوتی زنځیرونه لاندې پرېوتل دا زنځیر د خدای نوم ته ټینګېدی شي دا زنځیر د خدای نوم ته ټینګېدی شي دا اتکړی د خدای نوم ته ټینګېدی شي راغونډې که ټوټې دې اوس راغونډه وه خو چې دی وویو زنځیرونه پرېوتل او ټوکړې ټوکړې شي نو شهزاده پره پیدا شو واقعي زما وروڼو دا یقین جوړېدل ګران دي د خدای په نوم کې دا طاقت شته د خدای د نوم دا زور شته
صحابه کرام چې به یو کس په سوونو خلکو ورنیخ شو، په سوونو، او پورې پورې به ترې ووته او دغه سوونه به ریز مریز کړل، نو هغې به یو ټکې وې، هغه به څه ایټم بم. ایټم بم څنګه ایټم بم به و؟ د ایټم بم نم زیات، هایډروجن بم نم زیات. به څه هغې به وې الله اکبر، الله ډېر لوی دی. مونږ بانک کې وایو که نه الله اکبر؟ کم لفظ خدای تعالی ښه دی الله اکبر. هلته اقامت کې بیا وې الله اکبر، او هلته چې مانځه ته ودرېږې بیا وې لاسونه موچت کې چې خدایه ګورې. لاس اوچتولو کې څه مقصد؟ چې خدایه هر څه نه بري، لاس مې اوچت کړل هر څه نه بري. الله اکبر خدای تل لوی، ډېر لوی. الله اکبر څه معنا؟ الله ډېر لوی دی، د خدای نه لوی څوک نشته، خدای سره همسر څوک نشته، خدای ډېر لوی دی. هغه نمرود چې د خدای دعوې کړې وه، نمرود به وایي زه خدای یم. الله وی نشه که نه سم شه سم شه. استدراج ورته مونږ په عربی کې وایي. خدای بعضې وخت کې یو سړي له مهلت ورکړي، پرېږدي مهلت ورکی 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 ورکی، نو دې نورم ښکر اوچت کی اوچت کی اوچت کی، نو بیا خدای و یو ټس ورکی لاندې راغورځوي. دی وایي دا د خدای نعمت دی، د خدای نعمت نی. د هغې داسې مثال لکه مږې ته چې په پنجره کې غوښه کېږي، مږې ته چې پنجره کې غوښه کېږي نو مږه خو پې ګمان د نعمت کوي، خو هغه نعمت نی، هغه څه شی وي؟ هغه د مږې د نیوو دپاره یو اسلحه نعمت نی. هغه ورته ډېره خشته کړي چې څوک یې ورته اږدي، ورته یې ښکلي کړي، اوږم پې واچوي، مسالې هم پې واچوي، په غوړو کې هم ترسوي چې ښه خوشبویه شي چې دا مږې د سوړو نه هم ورپسې راوځي. نو مږه وایي لوی نعمت دی، ګډېږي ورته او وردن نه شي، بچو ته مو چې شا به راځئ نعمت دی نعمت. او چې چا لټې ښودی دی هغه یې بچی لکه غوندې وخوره خیر دی، اوس به در سره پوهېږم ډنډه ورسره لاس کي، اوبو کې دې منډم سره د دې لټه او ټوټې ټوټې به دې کړم. تا خو زما ټولې کور سوري سورې کړی دی، تا خو زما ټولې جامې غار غار کړي دي، پرېږدم دې چاته. هغه رزق چې پنجره کې پروت دی مږې ته نعمت ښکاري، حقیقت کې قهر او غضب دی د مږې د نیوو. د فاسق او فاجر او د کافر رزق او د دنیا خوشحالي هغه د مږې د پنجرې ټوکړه ده. خدای زمونږ رزق هغسې نه کړي، زمونږ دا د خدای نعمت کی، زمونږ دا د خدای نعمت کی، زمونږ دا هغه دی لکه پلار چې ماشوم د ټوټه نوړی جدا کی او هغه ماشوم وایي دا نه خورمه، دا خو خوشبویه نه ده، دا خو غوړو کې نه ده سره شوې. او بچې وایي نه که نه بچې ډاکټر غوړي در باندې بند کړي مری دې خوږ ده او مینت ورته کوي چې خوره. نو زمونږ دا رزق هغسې خوشبویه نه دی، خو الله وایي نه که نه هغه دله نه دی ښه هغه شی هغه مږې هغه دا د لخت دا خوره نعمت. به هر کیف د الله د نوم زور، د الله په نوم کې چې صحابه به وي الله اکبر کافر به تښتېدل. الله نوم ډېر زورور. نو چې شیخ احمد سربندي، یو شیخ احمد سرهندي دی، هغه جدا دی، دا بل دی سربند، چې هغه وي الله اکبر ټوټې ټوټې، نو په شهزاده له چو لګېد، چوړه چې پې ولګېد وایي بس ځه تاسو ته څه نه وایو ښه ځئ خپل جومات کښېنئ پکې خپل کار کوئ. او فوج ته وایي دا بابا او دا د خادم ته ته به غږ نه کوئ، ته دې په خپل جومات کې چې څه کوي نو کوي دی. نو دی راغی غریب او جومات کې کښېناست او خپل ذکر و اذکار یې شروع کړل او خادم ورسره خپل ناست دی. نو شهزاده ته خو مرتبه معلومه وه که نه، ګوره د خدای نوم ته کمال ته یې ګوره اوس. نو کله کله به راته وله پټ به راته چې دا سړی خو د لوی مرتبې خاوند دی، د ده د خولې نه خو د خدای یو نوم وتلی او اوسپنې ټوټې کېدل دي. نو کله کله به وله راته ما ته دوا وکړه. نو شیخ احمد ورته و یو ځل وی شیخ احمد سربندي وی هلکه مسلمان شه که اسلام راوړه، دا مرتبه به تا ته میلو شي، مسلمان شه. وی صاحب ستا دا دین مې خوښ دی، ما په سترګو ستا د خولې زور ولید او د دې نوم زور مې په دا ولید په خپله، خو که دې وخت کې زه مسلمان شمه نو وجنې مې دا خلک ملکی مې. وی ګوره زه راته یو خبره وایم، مسلمان شه مسلمان، نو چې کله بادشاه شي نو بیا به خپل ایمان
ښکاره کې اوس یې پټ وساته وی ښه زه به باچا کېږم ما نه خو مشران رونه دي ترونه دي نیکونه دي زه به څنګه بادشاه کېږم وی زما زړه دا وایي کشف دې ته څه وایي کشف ورته وایي زما زړه دا وایي دې ته کشف وایي هغه څیز چې په دې سترګو نه ښکاري او د زړه په سترګو ښکاره شي هغې ته کشف وایي دا د نیکانو صالحانو عالمانو ته خدای پاک باندې وخت کوي دې ته کشف دا کېږي د رضالو سابق صاحب دا الله دې په قبر انوار نازل کړي مولانا صبیح الدین صاحب سابق صاحب او زمونږ د عمرزو صاحبزاده عبدالباری جان صاحب صاحبزاده صاحب خدای دې وبخي دواړه وفات دي دواړه دارالعلوم دیوبند فاضلان ما ته په خپله سابق صاحب وي دته ما په خپله او یوازې ما نه ډېر ګواه نشته به مونږ په دارالعلوم دیوبند کې وو زه او صاحبزاده عبدالباری جان صاحب نو مونږ وی چې زو تانبون ته د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ملاقات کوو ځکه مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ډېر الله ته رسېدلی سړی لوی عالم لوی مفتی اعظم د دارالعلوم دیوبند لوی مفتی او د تصوف لوی امام د ذکر و اذکار او د څلورو طریقو پیر لوی سړی لوی علم هم خدای ورکړی نو مونږ وی چې یاره بیا مونږه پاکستان ته لاړ شو هغه وخت یو هندو پاک یو لکه خپل وطن ته لاړ شو نو بیا به ارمان کوو چې یاره دیوبند کې مونږ وخت تیر که خو مولانا اشرف علي صاحب سره ملاقات ونه زه چې ملاقات لی لاړ شو نو صاحبزاده عبدالباری جان صاحب او زما رای وه نو مونږ وی چې تانبون د دیوبند نه لرې زه ملاقات کوو یو دریم زمونږ ملګری دی هغه نوم یې ما ته واقع خو زه تاسو ته نوم نه اخلم دریم ملګری و چې هغه ته مونږ ووې چې هلکه مونږ خو د مولانا اشرف علي تانوي صاحب ملاقات لرو تانبون ته او تم را سره لاړ شه هغه وې مړه دا پیرانه دا پیسه ټکه او پیسې خوري د خلکو نه جیبونو کې اچوي او دا بد ردې شروع کړل خو زما وروڼو اهل الله پسې بد به نه وایې دا یاد وساتئ دا زما دا یو وصیت ذهن کې واچوئ څوک چې د دین لږ کارم کوي بد به نه وایي په دې الله خفه کېږي او بیا عالمانو پسې چې خولې نه بد ونه خیږي ته به مړه ما خو پرونم کنځل کړي وه بل ما ته خو خدای سونه وي نه وایي خو څه موده پس او د والو مختلفې طریقې دي من عاد لي ولیا فقد آذنته بالحرب الله وی ګوره سم شه او که دا چل دی وکړو نو زما د طرف نه اعلان جنگ دی بهر کیف وی دې دریم غیبت شروع کړه چې زه نه ځم اشرف علي سي او دا بد ردې شروع کړه او دا پیسو ته او دا شیخي او پیري او مریدي دا خو ټول د پیسو دپاره دي هلکه داسې مه وایه هغه داسې عام پیر نه دی یو عالم دی مفتی اعظم دی او ډېر نیک سړی دی او ته مه کوه خیر د دړه نو غیبت یې کو خو مونږ وی راته هلکه مونږ زو ملاقات لته خو هسې به تماشا وکړې که نه ملګرتیا وکړه ډېره ښه ده وی په لاره ځو او دې په ټوله لاره د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه بد وایي یاره مونږ هم بیا ستومانه وو چې دا بله هم سره پر ځان سره روانه کړه خو بس اوس ملګری دی هلکه مه کوه غیبت بد مه وایه وی چې لاړو خانقاه ته ورسېدو نو دا هغه وخت و چې اخري وخت و نو خانقاه کې خپل آداب او چې دا چا ملاقات له لاړ شي ګورې د هغه د آدابو خیال به تم ساتې نو د خانقاه چې کوم مشر خلیفه و نو هغه راته وی چې مولانا صاحب دې وخت کې کمزوری دی نو ګورې وخت به ډېر نه تېروي مختصر وخت به تېروي بس ډېر وخت به نه چاله نه خرابې او چې څنګه ورننه وځي نو ابدا نه د دریو خبرو تپوس کوي نو چې تاسو ورته جواب په ذهن کې تیار ساتلی ابدا یو تپوس دا کوي چې کون ہے څوک یې دویم تپوس به دا کوي چې کہاں سے آئے ہیں کم ځای نه راغلی یې دریم تپوس به دا کوي چې کس لیے آئے ہیں کم ځای سره پار راغلی یې نو تاسو به ورته ځان هم وښایئ چې کوم ځای نه راغلي هغه ځای به م ورته وښایئ او چې څه راغلي هغه به ووایئ وګوره یو خبره به کوئ که دواله راغلې وی دواله راغلي
که بیعت لراغلی وی بیعت لراغلی که مسئلې تپوس تراغلی مسئلې تپوس تراغلی که اسی ملاقات تراغلی وی صاحب اسی ستا زیارت تراغلی یو خبره بکوي دو درې به نه کوي د هغه اوقات ډېر قیمتي دي اوقات به نه خرابوي یاره وایي چې ده راته دا خبره وکړه نو موږ هم پره پیدو شو چې خدای دا خو ځان له قینجونه پکې راووتل او قیدونه پکې راووتل او چې څنګه ورننوتو نو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ناستو ڈڑے والے وا نو فوراً تپوس کہ کون ہے کون ہو کہاں سے آئے ہو کس لیے آئے ہو سو کہ منگوے صاحب ہم طالب العلم ہیں طالبان دین طالبان اور دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں دارالعلوم دیوبند نہ راغلی اور بغرض دعا حاضر ہوئے ہیں دعا د پر راغلی وی ما ته قتل چې تشریف رک کین صاحبزاده عبدالباری جان صاحب ته قتل وی تشریف رک کین هغه درې مرګري دغلته خو سم دی او چې دا پلار او په دیوبند کې غیبت کو وی چې هغه ته قتل هم کې ناست وی هغه ته فورا وی اٹو خبيث اٹو خبيث اٹو خبيث اوزا پس وی هغه لکه سستی وکړه چې اٹھاو تم کو خبيث اٹو نکل جاؤ وی سړی چورلټ وست دې ته کشف وي دا د غیب علم نه دی د غیب علم جدا شی دی د غیب علم چې یو سړي سره د یو شي علم وي که نه نو چې دی کله بیداري او نشه وغیره وتلي نو هر وخت وتی او کشف هر وخت نی چې کله خدای پاک وغواړي نو راولي او چې خدای نه غواړي نو نی بیا په علم کله کله ذهول غفلت راځي کشف باندې ذهول غفلت نی کشف چې خدای کله غواړي باید بیا پوری چې ونه غواړي بیا نی دې ته کشف وای سیبا بس سړی چورلټ پاسه وېست او بس موږ ته بیا دا وکړه موږ ته وی چې دا خبيث دی دا خبيث دی تاسو کې نه موږ ته خړې را دا وکړه وی چې بار وروته موږ ته چې پته راته ولګېده دا پیران داسې د مولانا اشرف علي صاحب کشف درته معلوم شو دی نه خو یو زه خبر وم یو ته یو دا درې کسه خبر و د خانقام ته څوک نو خبر هلته د غیبت کو په لاره د غیبت کو ورته پته ولګېده خدای ورته پته ورکړه ویې ویسته که ویې نه ویسته دې ته څه ویلې کېږي کشف دا د نیکانو خلکو ته عالمانو ته کله کله خدای پاک وکړي نو شیخ احمد سربندی شاهزاده تاتاری ته وی چې اوس ایمان راوړه مسلمان شه او کته ما خلق وجنی ټول کافر دي نو دیر نو تا ته بس موده پس بادشاہي ملاویږي نو بیا به یې رني بیا به خپل ایمان ښکارا کې او هم ته بادشاہي ملاویږي مانه خو په مېر ډیر خلق مخکې پراته دي بس وي زما زړه دا و چې تا ته بادشاہي ملاویږي دا تاریخ شاهزاده خو د هغه د ذکر زور لیدی مسلمان شو پټ او کله کله به راته شیخ احمد صاحب له هغه نه به دین هم زده کوه هغه سره به دعا م غوښتله په ځان یې څوک نه پوهېږي چې زه مسلمان یم او ټیک 13 کاله پس خدای بادشاهي ورکړه 30 سال پس او چې کله بادشاه شو نو بیا راغی شیخ احمد صاحب لوی صاحب ستا خبره خدای رښتونې کړه بادشاه شو اوس به واده هم پوره کې تا خو سه پورې اسلام پټ اوس به ښکاره کې بالکل به ښکاره کوم اعلان یې وکړه چې زه مسلمان او 13 کاله مخکې ما د دې پیر صاحب نه بیعت کړی دی او ما ایمان راوړلی دی او چې څومره زما رعیت دی ټول به مو مسلمانېږي هغه څومره چې رعیت او خدای ټول مسلمانان کړل بنیاد یې چې موږ ولټو د خدای ذکر نو وذكر اسم ربه فصلى ولذكر الله اکبر دا خدای د ذکر نه لوی شی بل نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی دا جامه چې کله پاکی دا د خدای ذکر کوي چې خیره نشي د خدای ذکر پریدي ولاړې اوبه روانې اوبه د خدای ذکر کوي او چې کله دا ادریږي د خدای ذکر پریدي نو بیا خاشي او کما څنګه چې شنی د خدای ذکر کوي او چې د خدای ذکر پرېښو نو اوچه شي
او کم کب چې په دریاب کې جمدې د خدای ذکر کوي او چې کله ذکر پرېښو د ښکاري په جال کې راشي او کومه مرغۍ چې په هوا الوزي دام ټول ذکر کوي ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم هر سیز د خدای ذکر کوي خو تاسو د دې سیزونو په ذکر او په تسبیح پوهیږئ نه نو چې کله د مرغۍ ذکر پرېښو نو د ښکاري په جال کې بیا واقع شي نو خدای به یادی د الله ذکر به کوې په دې به ستا زړه جمدی وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی هغه زړه چې ذکر کوي دا جمدی دی کم زړه چې ذکر نه کوي دا مړ دی مړ نو قد افلح من تزکا دا اغا صفایه او د تزکی الله وی اغا سړی چې د خپل باطن پاک کدا کامیاب دی دی مقصد ته ورسید او د باطن پاکوالی په دوه سیزونو راځي یو په ښکلې عقیده چې د ګنده عقیدې نه ځان وساتې دا په علم کلام کې بیانېږي او یو د باطن صفاوالی په تصوف او په طریقت راځي دا په علم الاخلاق او علم السلوک کې معلومیږي د زړه زنګ دا پې لرې شو زړه صفا شو نو الله طریقه ښیي یو ذکر ما تیره جمعه درته ویلي نبی علیہ السلام فرمایي وی دا زړونه زنګ کېږي تپوس ترې وشو د الله رسوله صفایي څه ده نو ما دوه ویلي یو مرګ یادول او دویم څه شی دی ذکر بلکې کثرت ذکر الله د خدای ډیر یاد ډیر الله یادول او دویم څه شی دی منز فصلا ذکر اسم ربه بانګې وې ذکر اسم ربه اقامت مشو ذکر اسم ربه چې په منځ ادرید نیت مکلا ستا دپاره ذکر اسم ربه بیا لاس اوچت کوي الله اکبر فصلا نو د خدای عبادت یې وکړه مندګي وکړه بیا په مونځ خدای ډېر زیات خوشحالېږي مونځ هغه عبادت دی چې الله پاک په مونځ باندې ډېر زیات خوشحالېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت سو ګوره د پریشانو یا علاج ذکر شو دویم منز صحابی وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة وی چې کله یا فزع الى الصلاة چې کله به نبی علیہ السلام د یو څیز د وجې نه غمجن شو او تکلیف په پراغه په مانځه به ودرېد فورا به مانځه ته ودرېد او د رسول الله مبارک غم به پسو هم درته وویل په مال غمجن شوی نه دی چېرته د بچو د وجې نه ټینشن او غم کې نه دی پروت نه د نوسو نه نوسې وفات شو زوی وفات شو سوی ان لله ما اخذ وله ما اعطى چې سراک لم د خدای دی چې واغشت لم د خدای دی په دې غم نه دی شیخ عبدالقادر جیلانی موږ په مال غمجن کېږي فطري تقاضا ده زم غمجن کېږم تاسو مال د چا هلاک شي بنده غمجن کېږي خو د لویو خلکو په مال غم نه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ډېر لوی مالدار سړی و تاجر اوسه بحري کشتۍ به ډکې تلې د سودا نو ناستو یو سړی ولا راغی وی صاحب ستا هغه بحري جز غرق شو اوبو کې ډوب شو زک سات سترګې پټې کړې الحمدلله الحمدلله لک سات پس بل اطلاع رااله وی صاحب بچ شو اوبو کې بس ډوبېده خو بس الله بچ کا وی الحمدلله یو مرید وته وی فقر کېدو باندې الحمدلله وی او په بچ کېدو یم الحمدلله وی چې شی د انسان ته تاوان ورسیږي نو حدیث کې خو الحمدلله نه دی بلکې دی بس وی انا لله و انا الیه راجعون دا یو ذکر دی دا وایا
چې کله هم یوازې مړی نه چې مړی شو مصیبت ورسېد اذا اصابتهم مصیبه مصیبت ورسېد نو بیا به انا لله بجلی چې لاړه شي به وایې ښه انا لله و انا الیه راجعون بل څه تکلیف پیښ شو بس فوراً وایې انا لله و انا دې سره تکلیف او غم دل ختمیږي کمیږي نو د تکلیف چې کشته ډوبه شو خو تعالی پکار دو چې داسې دی ویلې وي چې انا لله و انا الیه راجعون نو تا الحمدلله ولی وی خبره دې ټیک ته خو ما په بل سیز الحمدلله وی ابل سیز داو چې کشته غرق شوه نو ما دې اړه تو کتل چې اړه خپه دی که نه ولې کشته بحري جز غر کېدل دې کې خو ډېر لوی مالي او ډېر لوی تاواني نو ما وی چې اړه خپه دی که نه دی نو اړه مې توجه ورکړه نو چې اړه مې توجه ورکړه نه خپه نو ټیکو اړه وی خدای نو تا واغشت او تا را کړی نو دې کې څه دی نو ما د زړه په هغه خوشحاله الحمدلله وویل او چې بیا بله اطلاع راغله چې شی برابر شو نو چې یو نعمت د خدای پاک در کې یو نعمت د غر کېدو نه بچ شي نو بیا به څه وی الحمدلله به نو ما بیا الحمدلله وویل نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فکر مندی په ثواب په مال او په دولت نه ولېدته وی یو ځل حضرت جبریل علیه السلام راغی رسول الله مبارک له نو د حضرت جبریل علیه السلام په دې مخ کې لږ د خفګان اثراتو حالانکه فرشتو باندې غم نه راځي تکلیف نه راځي بیماری نه راځي هغه خدای را دې نه پاک ساتلی خو انساني شکل کې نو چې بنده انساني شکل کې د انسان هغه خاصیتونه پکې ظاهري راځي نو په دې مخ او په دې شکل د خفګان لږ آثارو انسانی شکل کې نو حضور پاک تاسو کو جبريل ز پریشان غوندې نه وی الله رسول یم ولی وینن ما ته خدای وی چې دوزخونه وګوره نو ما دوزخونه وکتل نو خپه شوم ډېر چې دې تمام د خدای باز بندگان دن نه کېږي نو جبريل دوزخونه که دوزخ وینا و دوزخ دی و دوزخ دی یو بل د پاسه دی الله رسوله یو لاندې طبقه یو بره 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 دې کې به څنګه په طبقو کې به څوک وي د الله رسوله ټولو لاندې طبقه کې به منافقین ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار منافقین به لاندې پراتی منافق پیژنې دوه قسمه دی یو عقیدوي دی یو عملی دی عقیدوي منافق هغه دی چې په زړه کې کافر دی په خولې مسلمان لکه عبدالله ابن ابی او داغه مرګري لکه کافر په خولې مسلمان منځبم کوي د سره عبدالله ابن ابی به جهادونو لم ته منځ به هم کو روجې به هم نیولې لیکن الله د پیغمبر دشمنو د دین دشمنو چې دا دین به کله تباه کېږي نو چې څوک په ظاهر منظم کوي پټکې دیم وي ګیره دیم وي ارس دی وي خو چې دړه نه د دین دشمنی کې د اسلام به کله ختمېږي دا مسلمانی به کله ختمېږي دا د مسلمانانو د عمل به کله تباه کېږي دا منافق دی دا خطرناک شی دی دی بلاندې درجه کې دا ګورې زمونږ په دې وطن کې بعضې خلک راوته دي خفه کېږه ما بعضې ښځې او سړي دي په دې کوڅو کې ګرځي د دین خلاف مخکې ورځو کې سوات ته تلم سوات یو مولانا صاحب خبره کوله چې یو د انجیوس ښځه وه جنۍ وه دا خو بربنډې ګرځي نو دا یو کور ته ننوته او په هغه کور کې یو ښځه ناسته وه د کور کار یې کو او مخامخ په اخور غوا تړلې شوې وه ګوره اوس ښه د دین دې دشمنۍ ده اوس دا د انجیوس دا جنۍ چې دا نیمچلو پټی په سر ده او مټې ښکاره دي او لاندې پنډیم په ګیټیم ښکاره دي او نری جامې چولې دي او سر تور دی نیمه بربنډه ده دا اوس هغه ښځې ته وایي ته څه کوې په دې کور کې هغه ښځې ته وایي او ته څه کوم خو د کور کار کوم که نه وی بار نه ګرځې وی بار څه کوم نه څه کار روزګار وی کار روزګار مې خاوند کوي که نه خطاړو بار وځې نه بس کور کې هم که نه او زمونږ پښتانه وي ښځې له خو یا کور دی یا کور دا ښکلې خبره ده وقرن فی بیوتکن کورونو کې کښېنئ
ولا تبرجن تبرج وزیر وزا خو د جاهلیت د ښځو په شانتې نه. نو زه خو په دا کور کې ناست یم، ښه نو بار کار روزګار بار ته نه ځې نه. ولې؟ نو خاوند راوړي که نه، خاوند راوړي، ډوډۍ راوړي، هر څه راوړي او ما ته ږدي او زه وله خدمت کوم. نو د جیو دغه جنۍ ورته وایي وایي ښه نو پته په دې غوا کې څه فرق شو؟ دې غوا هم بار دنیا ونه لیده او تا هم بار دنیا ونه لیده. ور اوس ښه دی نخرې ته، دې غوا هم بار دنیا نه ده لیدې او تا هم بار دنیا نه ده لیدې. غوا له هم ګیا راوړي خوري او تا له هم خوراک راوړي خوري. غوا هم خدمت کوي، پی والا ورکوي، سوټې والا کوي او تم والا لګیا خدمت کوي. نو پته په دا غوا کې څه فرق شو؟ دا ښه دی په دې پوهېږله چې نیکبختې بار وځه وګرځه چې دنیا ووینې، سړی یې هیله او ته یې نه ته غوا کې څه فرق شو؟ وایي چې دا خبره یې ښځې ته وکړه نو دې کې د دې کور والا خره رادننه شوه. د خرې خو بر په صحرا سري که نه رادننه شوه. ښځه ورته وایي هغه انجوز والا جنۍ ته او وایي دا خبره خو دې ټیک ده چې ما او دې غوا کې فرق نشته، خو ستا او دې خره کې څه فرق دی؟ دا خرم بار ګرځي دنیا اینې او تم بار ګرځي دنیا اینې. دې خره کې هم پړې نشته او تا کې هم نشته چې په کومه لاړې. دا خرم په ډیرانونو ګرځي او تم په ګندونو پسې بار ګرځي. سړو سره هلکانو سره پوټولو کې شپې ډیرانونه نه دي؟ هم آزاده او تم آزاده، هم لږ ساعت له کور ته راشي تم لږ ساعت له کور ته راشي، هغه هم لګیا ده پیدا ته اخلي او بار چکر تم. نو تا او دې خره کې څه فرق دی؟ وی د انجیوز جنۍ دوپټه په سر کړو غرې وال. دا به خبرې به راته په ذهن کې کوي. کله به راته وایي مړی په دا بچي علم څه لکې دا زړې خبرې دي. خلک سپومې ته وختلو، خلک کم خوا لاړلو ته کم خوا روانې. خلک د سپومې ته نن ورته دي وخیږي. زه به د رسول الله مبارک طریقو پسې ځم، دین او ایمان به مې دی. خلک دي دي د سپومې نه خو څوک نه منې کوم، شریعت خو د سپومې نه څوک نه منې کوي. خیجه د دې خلکو دا خیال دی چې ګنې دا شریعت یو تنګ شی دی. نه شریعت تا د دکاندارۍ نه منې کوي، کوا د یو پسې دوه جوړ کا، دوه پسې درې جوړ کا. شریعت تا د تجارت نه منې کوي، کارخانې جوړولو نه دی نه منې کوي ځان له جوړه کړه. د موټر نه دی نه منې کوي درې ځان له واله. صحابو سره وخانو دا موټر دی. د کور نه دی نه منې کوي ځان له ښه ښکلی کور جوړ کړه. هغه زمانه کې هغه اوس دا دی. شریعت ته د ځمکې نه منې کوي. د صحابو ما راته تېره جمعه ویلي دي حضرت عثمان صاحب څونه مالدار، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه څونه مالدار، حضرت طلحه دونه مالدار او دومره روپۍ به ورسره چې هغه دا غټې روپۍ به زنګ کېږي. نو دا به په نوکرانو نه شوی صفا کولی، دونه وي نو په میدان به یې واچولي نو اوښان به یې پرې ګرځول، په هغې به یې صفا کولی. عثمان صاحب څونه مالدار. نو دا د خلکو دا خیال دی چې کنی که ما چې ته په بچي علم وکړه یا ګیره مې پرېښوه یا پټکې مې په سر کړه یا د ملا صاحب ته نږدې شم یا د پیر صاحب ته نږدې شم نو بس زه په قلا کې بند شم او په کوټه کې بند شم. نه، ولې موږ به ډوډۍ نه خورو، ته به نه خورې، دا ملا به نه خوري، دا خلک به نه خوري، د دنیا دا ژوند به ته نه تېروې، موږ به نه تېرو. ته غلطې خبرې دي. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دونه مالدارو چې کله وفات شو په خزانه کې 450 کروڑه درهم پراتو. درهم پاکستانی روپے نه 54 کروڑ 56 کروڑ شپږ 50. تا غټ خان سره دونه پیسې نشته. دا خو خبره نه ده چې سړی عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دونه مالدارو څومره لوی پیر دی چې جزونه به په بحری تلل او سوداګري به کوي. مال ګټل منع نه دي، تجارت کول منع نه دي، خو خدای باندې یری. یو سړیو د امام احمد ابن حنبل ګاونډیو، لور سټک به و لورو، او چې مړ شو نو یو عالم په خوب کې ولید او تپوس یې تیو که چې وی قتل په یو خشته باغچه کې ګرځي او مزید چرچې خوشحاله دی. ورته ویې لکه لوره چې مړ شوې کوم خوا لاړې؟ وی چې مړ شومه نو دې باغ کې جنت کې او احمد ابن حنبل سره په دنیا کې هم ګاونډي هم دلته هم ګاونډي. اوس څه کې هغه سره دنیا کې هم ګاونډي هم دلته هم ګاونډي. دا مولا صاحب راویښ شو، چې راویښ شو د لور کور ته لاړ، ښځې ته یې وله ور وډباو
وی یاره یو تپوس ته نه کوم ستا خاوند خو ما ډېر ښه ولیده خشته سپینو جامو کې په باغچه کې او دا د جنت نښې ښه که یو مړی دې په سپینه جامه کې ولید دا د جنت نښې د اسلام نښې برقه ابن نوفل متعلق اخو هغه زمانه کې مړو چې کومه زمانه کې له حضور پاک ته د دعوت ذکر نور راغلی چې خلکو ته وایي چې ایمان راوړی نو خدیجې رضی الله عنها دې تپوس وکړو وی الله رسوله ورقه خدا ویلي چې که زه جمدې پاتې شم او ته خلکو د وطن نه استې مدد به دې کوم او دیم ویلي چې دا کومه تاله څوک راغلي دي په غار حرا کې دا هغه فرشته ده چې موسی علیه السلام له راتله خو تا چې کله د ایمان دعوت ورکو د هغې نه مخکې مړ دی نو کوم ځای دی ورقه حضور پاک ورته وی ما په سپینه جامه کې په خوب کې لیدی دی او چې په سپینه جامه کې دی څوک په خوب کې ولید دا د ایمان نښی نو هغه ملا صاحب هغه ښځې ته وایي د لور وی ستا د خاوند څه عمل کو ما ښکلې جامه کې باغچه کې په باغ کې ولید او صاحبه خوشحاله دی چې هلقدمي کوي او وایي د احمد ابن حنبل ګاونډي یاره وایي زما خاوند خو داسې عمل نه دی کړی دغه مونځ او دس پې کوو چټکې و نور څه عمل خو نشته یاره یو دوه عمل دي دوه یو عمل یې دا و چې کله به بانګ ووې او د ده سټک به په لاس کې و او اوچت کړی به او اوسپنه له به را براو نو چې بانګ به ووې نو سټک به اوسپنه نه براو غاړې ته به کېښود جومات ته به روان شو نیمګړی کار به هم په ځای پرېښود لکه یو سړی خو وایي چې دا شی مې اوچت کړی دی ودرېږه راو خو به بروم که نه ودرېږه دا اوسپنه ګرمه ده دا رانه یخېږي مونځ ته خو لا نیمه ګنټه شته دا ګرمه اوسپنه به ووامه رانه یخېږي اسکاره خرابېږي دا به نیخ کم نو بیا به مونځ ته خو لا نیمه ګنټه بعد خو نیمه ګنټه مخکې نه زه چې به د الله نوم واورېد نو سټک که به اوچته مو نو را براو بیا نه بس کې به یې ښود او منځله به روان شو د الله نوم دې ته وایي او دویم څه دویم دا چې دی به اکثر بره په چت ودو امام احمد ابن حنبل به هلته ودو خپل کور کې نو ده ته به ښکارېده نو ده به وي یا الله ارمان چې دا بچي مې نه وي ارمان چې مالدار وي ارمان چې اوزګار وي نو ما به مو دغسې عبادت کړی چې احمد ابن حنبل یې کوي خو څوک هم ټوله ورځ بچو له سټک وه نو د شپې بیا چې مونځ وکړم ماسخوتن نو خوب راشي لاسونه مې خوږېږي نو بس وده شمه نو راپاسم سار مانځله ځمه الله به چیرې ښه ده د که دا نه وې نو ما به هم دغسې چل کوم الله که دا کار مې نه کولی دا سټک مې نه و او لږ مالدار وې نو ما به هم د شپې عبادت کوم نو د شپې یو شپې تهجد نه دي کړی خو چې په ډډه به واوړېد او احمد ابن حنبل به یې ولید چې هغه مونځ کوي نو دا ارمان به یې وکړه دا ارمان ګوره الله څومره غیرتي ذات دی د خدای نه غیرتي ذات بل شته ووایه شته نشته دومره الله غیرتي دی دومره غیرتي چې هغه د الله د نوم احترام او منزله فورا منډه وه او د امام احمد د عبادت متعلق سوچ کول او تمنا او فکر من کېدل رب ذوالجلال جنت هم ورکو د احمد ابن حنبل ګاونډی په هر کیف نو څوک به راته دا وایي دا مولیان دا خلک زړو ته رسوي هلکه ملا دې نه منې کوي دین تنګ تروش نه دی خپل عبادت کوه تجارت کوه زمینداریم کوه او بخورلم هر څه خو چې بانګ ووایي او درته آواز وشو الله اکبر او درته وایي چې حی علی الصلاة باس دی وخت کې کستا د زرګونو روپو تاوان کېږي نو هغه تاوان نه ځان بچ که دکان جرنده کا خو زه په منډه او بخور دی او بلې په خوشې کا په باړی بلې باړی ته سورې وکړه چې بل خوا زه مانځله بس زه خدای اواز درته د الله د طرف نه شو ژبه د مؤذن ده ژبه د بنده ده ژبه د نیازلي ده ژبه د زید عمر بکر ده خو اواز د چا د طرف نه دی الله نه دا نماینده دی د خدای ورته پټې خبرې ته سوچ کوم دی کې ډېر لوی کمالات دي دا نماینده دی د خدای حی علی الصلاة منزل راځه شبه او حی علی الفلاح قد افلح من تزکا او چې تا کومه کامیابي غواړې هغې له راځه منډه وه منزل راځه د خدای د نوم احترام وکړه د خدای د نوم احترام وکړه او منځ ته ودرېږه
نو مونږ څوک نه منې کو افسرم شا ډایرکټرم جوړ شا ډاکټر دې مزوی جوړ کا انجینیر دې مزوی جوړ کا کارخانم جوړ کا لس موټرې والا لس بنگلې جوړ کا نه منې کو شریعت نه منې کوي خو الله ما یې روا منځ ما یې روا خدای ما یې روا. نو جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته وایي چې لاندې کومه درجه ده او طبقه د منافقین دي پکې د هغې د پاسه طبقه کې هغه خلک دي چې خدای نه مني د هغې د پاسه چې کومه طبقه ده شپږمه طبقه نو هغه طبقه کې مشرکان دي د هغې د پاسه طبقه کې مجوسیان دي د هغې د پاسه طبقه کې یهودیان دي د هغې د پاسه طبقه کې عیسایان دي او اخلومبه طبقه کې بستا د امت فاسقان فاجران. خو چې جبریل علیہ السلام دا خبر وکړه د رسول الله مبارک رنگ بدل شو. جبریل علیہ السلام لال او حضور پاک کوټې ته ننوت فرض منزله براوته مونږ به کوو بیا به په تیزۍ ته کوټې ته فرض مونږ به کوو راوته به په تیزۍ به ته او رنګ یې بدلو. صحابه حیران دي چې خدای دا په نبی علیہ السلام سره چلو شو نن خو درېیمه ورځ ده نه چا سره خبرې نه اترې نه بیبیانو سره خبرې نه اترې بس فرض مونځ کوي کوټې ته منډه وایي داسې چلو شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راغ دروازے اڑا بولا السلام علیک یا رسول اللہ دا اللہ رسول پتا دے سلامی جواب ورنک دن بے وعلیکم السلام ویلی خو وین رول ول. ابوبکر صدیق درې आवाज او شریعت کې امدادي کې درې आवाज دي چاته او کله جواب درنه بیا دا واپس راغ. حضرت عمر صاحب ته وی عمر حضور پاک دا سوچل شوی چا خپه کړی دی چا استغه ویلې د ثم سلسدا فرض من لروزی و منذ کې نیخ په منډه جمعات ته کوټې ته دی او وردان پسې بن کې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورغه خو جذباتي اغم درې ځله سلام واچو جواب ملو نشو. سلمان فارسی ته وی چې سلمان فارسی رسول الله مبارک ستا متعلق وی چې د موږ د اهل بیتونه ته ورشه هغه ورغه درې اوازونه وکړه ختم جواب ملو. علي صاحب ته ورته زومه مې او ترزوی مې ماشومې ته ورشه هغه درې ځله سلام واچاتم جواب ملو نه. هغه وی چې ورګه فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وی فاطمه رضی الله تعالی عنها له دروازه وهله جواب ونشو او په دریم ځل وته وی بابا الله رسول فاطمه ما ته ورکولا وکړه دروازه وته کولو دوری ورننه وته دن درې مروز دا درې مروز چا سره خبرې نه کې بیبیانو سره نه ملاويږي او چې منځو کې فوراً کوټې ته راځي څه چل شوی چا تکلیف کنزل څه شوی دی. حضور پاک ورته قصه وکړه وی زما امت کې کم فاسقان فاجران دي به په لومبۍ درجه کې پرېږدي. نو فکر من ام د امت دپاره فکر چا دپاره شو امت دپاره دلته ناست یم ورته منځونه ورته په دا خلوت خانه کې کومه او دا چې مونږ ورته دغه وایو څه ورته وایي خلوت خانه ورته وایو ځان له ځای ورته وایو دې کې ناست یم ورته الله آیت نازل که لسوف فلسوف یعطیک ربک فترضا در به کم چې ته څه غواړې ښه خوشحاله به دې کم خیر دی. د هغې نه پس نبي علیه السلام راووت چې فکرمند به شو مونځ ته به ودرېد الله ته به متوجه شو در به کم نو بیا به رسول الله مبارک فرمایي سفارش به کومه څه ناسبه الله سزا م ورکوي چې دا د ګناه ګن ترې لرې شي خو چې څومره سزا ده نو هغې کې به ډېر زیات د رسول الله مبارک په سفارش معافي م کوي. خو د هغې نه مخکې هم ډېر غمونه شته دن قدن مخکې دی ښه او د قبر عذابونه هم مخکې را روان دي. زما رونو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي قد افلح من تزکا تو کامیابی غواړي په حقیقت کې کامیاب هغه سړی شو چې هغه ځان پاک کا عقیده خراب لرې کړه پاک یې وساتله او عمل پاک او اخلاق یې ښکلي کړل وذکر اسم ربه خدای یاد کا منځ یې وکړه دا پاک سړی دی. لیکن الله بیا رسو سوی بل تؤثرون الحیات الدنیا دا نه و چې دنیا کسب کې نه نه د دنیا کسب خو جای دی تؤثرون الحیات الدنیا دنیا په آخرت غوره کې
دا نه و چې دنیا ګټې آخرت پرېږدې، نه 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 نه، دنیا په چا غوره کې؟ په آخرت. د آخرت د ګټې وخت کې هم دکان نه بند دی، د مانځه وخت کې هم اوبخور نه بند دی، د مانځه وخت کې هم موټر نو درې په لاره نه اختیارېږي، هلته جمع ولاړه ده. والآخرت خیر و ابقا، الله وی آخرت ګوره ډېر بهتر دی د دنیا نه. دا خو لږې ورځې تېرې به شي، د آخرت ژوند خو نه خلاصېږي. ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. دا نصیحت ما یوازې تاسو ته نه دی، دا مخکې قومونو امتونو ته هم دا قسمه نصیحتونه ما کړي. زما وروڼو موږ به دنیا هم کوو، د دنیا تجارت به هم کوو، خو دنیا به په آخرت نه غوره کوو، آخرت به اول نمبري، دنیا به دویم نمبري.